سلامونه نیکې هیلې احترامات څنګه کولی شو د بایننس څخه USDT یا ټونکیفر ته ولیږو مینیمم 0.15 څنګه کولی شو ولیږو نو زه د ویډیو په طرف ډېر وخت مو نه ضایع کوم لومړی خو به بایننس ته ورشئ بایننس به راخلاص کړئ سمه ده بایننس ته چې ورغلئ دلته چې راغلی تاسو به دې ټریډ باندې کلیک وکړئ که تاسو سره USDT وي او ټون ته اړوئ که نه دې ټریډ باندې به کلیک وکړئ ټریډ باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته دې کنورټ ته فاست ګورئ دلته کنورټ دې کنورټ باندې به کلیک وکړئ دلته مو چې کله کلیک وکړو نو انټرنیټ لږ ضعیف دی لږ ورته ویټ وکړئ چې برابر شي نو دې ځای کې چې هر یو کوین تاسو سره در سره وي کولی شي ټون ته یې واړوئ USDT همسټر نورو کوینونو ته یې واړوئ کنورټ مطلب کولی شي کنورټ کولی شي نو زه غواړم USDT ته به وګورئ چې څنګه کېږي ټریډ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې ټریډ باندې کلیک وکړو کنفرم به کوئ 15 USDT به ستاسو ټون ته واوړي وګورئ کمپلیټ شو نو اوس څنګه کولی شئ دا بایننس ته ټونکیفر ته ولیږئ نو دې والټ ته به راشئ صحیح ده والټ ته چې راغلی ویدرا باندې به کلیک وکړئ کله مو چې ویدرا باندې کلیک وکړو دا ټول ما سره ګورئ 0.9 دي سینډ کریپټو دغه یو به انتخاب کړئ سمه ده دلته به د ټونکیفر ادرس راوالی ټونکیفر ته به ولاړ شئ د ټونکیفر نه به ادرس راواخلئ لینک کاپي کړم دا ګورئ دغه ځای څخه به لینک کاپي کړئ او راسم به بیرته بایننس ته راشئ لینک به په همدې ځای کې پیسټ کړئ که دا نیټورک بدل و نو همدا د ټون نیټورک بالکل صحیح دی همدا ټون به انتخاب کړئ دلته میمو خو هلته ټونکیفر کې موږ سره میمو نشته او نور کله ما داسې لیکل چې دلته ما وټ ایور لیکو سمه ده وټ ایور خو مطلب دا تاکید له مخې ما لیکلو خو دا چې وم نه لیکل شي هیڅ مشکل نشته دی نو مینیمم 0.15 دا زه ویدرا کومه مطلب لیږم صفر اشاریه 15 دلته ګورئ نیټورک فیس نیټورک کې درڅخه فیس 0.02 پیس کټ کوي دلته ویدرا باندې کلیک وکړئ نو دلته you did not fill a memo please confirm that receipt address does not fill a memo digital or remark سمه ده خو دلته وایي چې میمو مطلب ختمه یې کوي مشکل نشته دغسې ورته ختمه کوي سمه ده نو دلته به راشئ تاسو به ما خپله د اتنټیکیټر اپ سره کنیکټ کړی د هغه ځای څخه کوډ راخلم او اتنټیکیټر اپ تاسو ته په سکرین شاټ کې سکرین ریکارډینګ کې نه ښکاري وبخښئ دلته بایننس 915 دا مې تایید که دا وګورئ لاړ ویدرا شو نو په یو څو دقیقه کې به دقیقې نماز یو څه وخت بعد رسیږي ټونکیفر ته لاړ به شي ټونکیفر ته دلته دا دغه فوره شي پروسیسینګ کې دی دا ګورئ دلته پروسیسینګ کې دی نو په یو څو دقیقو کې به ستاسو ټونکیفر ته ورسي مازې دلته چې پروسیسینګ کمپلیټ شي هلته به وګورئ رسېدلی به وي نو همدغه طریقه وه که ویډیو مو خوښه شه ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ نور نه ښه وخت ښې شیبې د الله په امان